نو نور احساس ته بړومبي هر کله وایي په خیر علي ورته وي السلام علیکم نور احساس. وعلیکم السلام. څنګه یې جی تاسو ښه صحت ښه دی؟ خیر دی چې تاسو ښه یې حالات ښه دي؟ الحمدلله. لومبي خو راته دا ووایه جی چې دا نن په دې سوشل میډیا باندې یو برمار جوړ شوی دی او دا یو هایپ کریټ شوی دی چې ستاسو بقول دا غالک چې هغه ستاسو خاوند دی ستاسو د دې الک سره څه تعلق شته دې کې څه حقیقت دی او کنه داسې فرضي او ډرامه ده؟ دا اسې فرضي او ډرامه ده. 2 days وشو چې ما ته په واتس اپ باندې زما فرند یو ویډیو سند کړه چې ما هغه پلی کړه نو هغې کې دا الک لګیا دی چې نور احساس زما ښځه ده او زما او د نور احساس نکاح شوی دی او دا به نه ګرځي او د نور احساس پلار ته ویم چې دې له به اجازت نه ورکوئ د بهر د تلو او دا به په کور کې کېنوئ او دا خبرې کولې کس لایب و نو چې ما ولا کله لایب وکتله نو په هغې کې هغه ماله دمکیانې راکوي چې نور احساس زه به تا حلالوم زه به ستا پلار شرموم ستا مور به شرموم زه به دا کوم زه به هغه کوم کلیام دمکیانې ماله راکوي او ته به د خلکو سره نه ګرځې. نو زه دا ویل غواړم چې زما سوشل میډیا لایف دی زه سوشل ورکر هم یم زه خپل اکټیویټیز کوم زما سره دنیا خلک به ملاویږي را ملاویږي زما خپل ژوند دی زه پبلک فیګر یم زما سره به بلها خلک کینی پاسي نو د دې خدا مطلب نشو چې یو کس را پاسي او زما په ژوند کې کار ساتي او مالا کلیام په سوشل میډیا باندې مالا دمکیانې راکوي. جی تاسو چاته حکومتي چارواکو سره د دې متعلق ما پرون دا خبره ډیره لایټ واغسته ما وی پرېده ډیر خلک لګیای دی هم لګیای او د پرون زه خلکو تنګ کړم ما ته یو او بل را لیکي څوک مې منشن کوي ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک نو زه دغه خلکو ته یم چې دا الک چې دی د په غلط فهمۍ کې دی دا فیک اکاؤنٹ والا دی دوکه کړی دی فیک اکاؤنٹ زما په نیم باندې چېرته فیک اکاؤنٹ والا دی قسم دوکه کړی دی دی وی زما نکاح شوې ده چې د ده نکاح شوې د ده سره خو به څه ثبوت دي نکاح نامه به وي دی وی زما سره د جنۍ وایس میسیجز دي زما سره یې هر سره دي نو باقاعده به د هغه جنۍ آی ډي هم د ده سره وي او میسیجز په ورسره وي نو هغه دې په اف آی اې کې دې په هغې کیس وکړي نو پته به یې ولګي چې هغه جنۍ څوک ده. زه خو د دې خبرو نه یم خبر زه یې نه پیژنم چې څوک دی څه کوي څه نه کوي. جی شاهنام خان تاسو سوال غواړئ تاسو لکه که موږ داسې اکټیویټي وکړو نو فورن زمونږ پیج بلاک شي زمونږ سره د نورو نمبرونه رابطې هم شروع شي او مخې سره موږ نه د هغې څیزونو جانچ پړتال کېږي. تاسو څه وینئ چې یاره دې هلک دا دومره غټ که صحیح وي او که غلطه وي خو تھریټس خو یې ورکړي دي که ټیک ته موږ به ومنو یو وخت موږ د دې خبرې د هغه سره ملګرتیا هم وکړو چې یاره نور احساس د هغه ښځه ده که فرض که دا نور احساس د ده ښځه یم او دې داسې لایو لګیا دی د هغې پلار ته د هغې وروڼو ته یا هغې ته یا هغې سره چې کم وابسته کم خلک دي هغې ته دقه شانته ډایرکټ تھریټس ورکوي نو تاسو د حکومتي چارواکو یا د سایبر کرایم یا د اف آی اے یا د نورو داسې ادارو د هغې نه تاسو ته تمه لرئ چې دې کسانو ته به څه سزا میلو شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حنیف خان زه تاسو ډیر زیات مشکور یم زه تاسو ځان سره لایو واغښتم د کیس حواله سره هراسمنت کیس ته که تاسو ورته وګورئ زه تاسو دا یو خبره کوم نن سبا خلکو اساسي شهرت د لپاره هر څه کوي او چې څوک نه پیژني نو چا پسې خبره سٹارټ کی یا
دا غبل کس فیم حاصلولو د پاره هغه په سیدا سي قسمه یو ډراما سٹارټ کی چې هغه سره ځان هغه خلکو پیژني چې دا سړی څوک دی. او بدقسمتي دا ده چې زمونږ د پښتو په معاشره کې زمونږ د سرتورو ډیر زیات عزت کوو. مونږ ته زمونږ کلچر زمونږ پښتو مونږ ته دا خي چیرې چرته کې د خزي او خبر راځي نو پاغه باندې په حیثیت پښتون تاسو بس سټاند لې او هغه لبتاسو پردا او حیا عزت دغه خیال بساته. خو بدقسمتي دا دي چې ما خدا کس نه پیژندم. ما خو د تاسو چیرې دا خبرو کنه ما دا ویډیوز لک شانتیو غتل نو ما ته خو هغه سره لیونه شانتي ښکارې دوه ځکه چې داسې قسمه خبري او په سوشل میډیا باندې دا خبري کول دي نه صفه ظاهريږي چې هغه سړی چې دین او هغه خپل ځان فیمس کولو د پاره دا یو قسمه ډراما کوي. او زما په خیال داسې قسمه خلک معفول نه دي پکار دي ته سزا پکار ده ځکه که داسې قسمه خبرو باندې خلک ځان نه غرض کوي نو نن نور احساس تاغه خدا دی راغ او هغه دا ډیفند کوي او ځانم ډیفند کولی شي او داغه فیملی مګر سره ولاړه ده. خو کدا مسله د چابل چا سرتوري سروشي نو زما په خیال هغه د موږ په معاشره کې هغه ته نه سو قبلي او نه سبا هغه دلته ژوندې پاتې کېدی شي. نو داسې قسمه خلکو خلاف مکمل پکار دي چې موږ ودرېګو او بلکې زوی مچ یاره یو سړی یو خبره کوي نو په پروف باندې دیږي کنه دا خو نه د چې سوشل میډیا ته کې نه مو بس موبایل ځان ته کې د موزماړ ته سر راځي او زوی اخر موږ یو سټیټ کې اوسېګو داس بنانا ریپبلیک خو نه دي چې د التنسل لګیاوي او په سعودي عرب کې یا دوبه کې یا اماراتو کې چرته چې دی او د التن لګیا دی او دی وی چیرې مطلب ز داوي موضوع بتا حلال کا موضوع بستا پلار سره دا کوم نو لکه زه په دې حیرانم چې لکه دا دومره خبره چې دا کم سړی کوي او کم ډیټ پن سره کوي نو دا زمونږ د ادارو د واره او ماغه کار د کم چې حریم شاه کستا سو خیال شي یو ټیک ټاکر او غي ویډیو کو چې ما سره پیسې پرتی دی او دا زمونږ د ادارو حل دی. نو هغه خبرې چې هغه او کې نو هغه پسې لکه تاسو دا وګورئ نو دا غي پړ کې د سره د ادارو اړو یره نشته چې یره زب سبا پاکستان ته راځم زما مور زما پلار پاکستان کې دي سبب ما گرفتاری زدل ته بهر مزدوري لراغلم زده خبرو له مور او پلار نیم را لګلې چې زده په ټیک ټاک یا په سوشل میډیا باندې کینم او یو پردي جینې ته دویم ته زما خځه او ته بار نوزي. نو تاسو ما ته خای چې په کوم ځای کې داسې قسمه دغه شوی د چا واده شوی دی یا څوک بدنامول سره خو څوک چا سره ریلیشن نشي جوړولې دا کومه طریقه ده. زما په خیال مونږ ټول ته دا پکار دي چې مونږه په د باندې باقاعده مونږه سټاند والو مونږه دا خبرو کو چې اخر ولې سو وجه ده چې ته را پاسي او ته چې یا مثال کې تور په زه زما نوم نشو فیک اکاؤنٹ جوړ کی او هغه چاله دمکیانی ورکی نو بل سړی په ما باندې ډایرکټ دس کوي یا هغه ما ډایرکټ گرفتاری چې تا اکاؤنٹ ما په سیده خبري شوې دي. ګوره د هر یو طریقې کار دا یو دغه دا پکار دادی چې کداسي یو قسم واقعیا به سره شي نور احساس راغی سړی رابطه کړی و چې راستا ما سره دا رابطه شته یا نشته نو هغه سره به یو دغه کلیر شو. خو بدقسمتي دا چې یو راتلل ډایرکټ نو او بیا ډایرکټ راتلل او بیا دا ویل چې ته زما خزه او ته بچا سره کینې نه او ته بچا سره پاسې نه او ته چې چا سره په گاډي کې نه سي دا زما دشمن دی او دا زما دادی نو دا ډیر هغه چیپ زما په خیال هغه چیپ کې ما سره الفاظ نشته دومره غټیاپن او بیا زمونږ په معاشره کې د پښتو په معاشره کې داسې قسم الفاظ او بیا د دوبه نه یا د سعودي عرب نه دمکیانی ورکول نو پکار دي چې مونږ ټول په دې سټاند والو او دا د نور احساس خبره نه دا یو ټرند جوړیږي مونږ د دې ټرند خلاف بودريګو ځکه چې دا زمونږ خويندې مېندې په کورونو کې داسې محفوظ نه وینو د دې اخر سکیږي لکه پکار دادي چې داسې قسمه خلکو ته سزا ملوشي. جی حنیف خان خجی ډیره مننه تفصیل سره د جواب راکول. نور احساس تاسو اف ای ای کې یا سایبر کرائم کې د دې سړي خلاف څه د اف ای آر وغیرہ څه حاصل لري؟ نه اف ای ای باندې زنیم تل سایبر کرائم ته ځکه چې مخکې تلو ما او د خپل فیک اکاؤنٹ نه ان فیوچر تاسو پلان شته او زما پلان شته زب اف ای ای ته زم سایبر کرائم والا ته ویم چې زما وسته پوسټ وکي هغه مال دمکیانی راکې هغه ما پسې خبرې کوي هغه ما پسې فزول لګیا دی زه د سننیم خبر او تاسو دا خو د اف ای ای والا کیس دی کنه نو زه به وګورم چې هغه بیا خپل تاسو په خپل کوي کنه هغه کس چې دی د پاکستان ادارې یادای کا هغه آرمی دا کا آی ایس آی دا او کا هر سدي هغه یادای چې د دوه خزي چې دي کنه
نو ماته میسجونه او کالونه او ماته مینتونه کوي او ماته باقاعده وایي چې ته په سټیج باندې ګډېږې نو دی دې ما له ثبوت راکړي که نه چې زه کله په سټیج باندې ګډېدلې یم. زه خو په پټ مخ باندې راځم، په نقاب کې راځم، خپل شاعري کوم، خپل سوشل ورک کوم، خپل اکټیویټیز کوم. زه خو د دې قصو نه یم خبر. لکه زه دا ویل غواړم چې سید ولی شاه تې نوم دی، زه ورته دا ویل غواړم چې په دې کې خو زما ګناه نشته که نه، چې ته فیک اکاونټ والا دوکه کړې نو په دې کې زما ګناه څه دی؟ ټوله لانجه بیا زما سر له راځي. فیک اکاونټ تاسو سوای چې د فیک اکاونټ نه هغه سره خبرې اترې شوي، نو په فیک اکاونټ باندې هغه واده څنګه کړی دی چې هغه اوس وایي چې یار دا زما ښځه ده؟ نو ټیک ته فیک اکاونټ خو به جوړ شوي، هغه سره به ایز ا فرینډ راغلی. زه دغه ویل غواړم چې د هغه سره به باقاعده واتس اپ نمبر وي، د هغه سره به اکاونټ وي، هغه دې هغه مخې ته کړي، موږ به د هغې معلومات وکړو، پته به یې ولګي چې دا څوک دي او څوک نه دي. دی خبره کوي چې هغې زما نه ګاډی اخیستی دی، زما نه یې ګاډی اخیستی، زما نه یې پیسې خوړلي دي، ما ورسره نکاح کړی دی. نو نکاح نامه پکار ده چې د حنیف خان زه دینه یو کوېسچن کوم، دا 1 کروڑ ګاډي هغه وی چې دی ما ورکړې، ما یو ویډیو کې وختي وکړ هغه چې یار ما د 1 کروڑ روپو ګاډي دې ته گیفت کړی دی یا مې اگست د ورلېګم صدا څه خبره کوله. نو زما په خیال کې سړی لاړ او الته کې بهر فیملی دې د پارو لګي چې ته زموږ د پاره پیسې رولېږي، هغه داسې قسمه حرکتونه کوي. نو دا خو واقعي زموږ ټولو د پاره د سوچ خبره ده. خو نور احساس دا خبره ما وختي وره ده، نو زما ذهن ته راغی چې دا حنیف خان څنګه د ګاډي خبرو کنو دې کې څه ساده کده کې خو ما د 1 کروڑ روپو ګاډي دې ته گیفت کړی دی. شانم خان دا بس دا غسر خو بس ثبوت دی کنه په ګاډو کې تاسو ګرځي خبرې مونږ ته کوي. هغه سره به د هر یو څیز ثبوت دی چې په کوم اکاونټ باندې د پیسې را لېږلي، که د پیسې پیسې را لېږلي، که د په بینک اکاونټ را لېږلي، د په هر سره را لېږلي، نو باقاعده به د سره د هغې ثبوت یي. هغه وایي زه ورته وختي هلته مشرانو په سعودي عرب کې حیات خان حاجي صاحب تلې، ما ورته کال وکړو، هغو پسې لاړو، ما ورته ګوره وروره زه تاسو نه پیژنم، دا ستاسو سره چا دوکه کړې ده او دا زه نه یم. بله دا خبره چې د سره د کوم اکاونټ نه میسیجز کېږي نو هغه باقاعده پښتو کې لیکل کوي او پښتو کې لیکل ماله نه راځي. ما ورته دا ته وګوره زما پیج وګوره او ته دقه پیج وګوره چې په دې کې د پښتو لیکي او زه خو پښتو کې لیکل نشم کولی. ما ورته وروره ما دا سره چا نو چغې ما ته ویستې، ما ته وایي ما ته وایي رور مه وایه. نو دا اوس خبره شو، وایي ما ته رور مه وایه. نو ما یې څه درته ووایم چې رور درته نه وایم نو څه به درته وایم؟ او پته نه ما ته د دې لږ د دماغي حالات لږ ګډوډ ښکاري. ښه جي ښه، تاسو ته زموږ اواز درځي؟ مزدور سړی دی، څه ووایم چې دی چا له ګاډی ګفټ کړي، هغه په خپله هلته مزدورۍ ته ناست دی. دا هغه سوشل میډیا باندې یو کس راځي نومینال ما بیا هغه ته ډېر زیات هایپ ملویږي که نه. شاهنام خان تاسو به هم کتلي، نو هغه اکثر په دې یو ای کې یا په دې کې اس ای کې مختلف داسې میوزک کنسرنس یا نور داسې پروګرامونه کېږي، ډانس پروګرامونه کېږي. نو هغه یو کس ته وایي چې د غریب سړي زویه ته چې دا کمې پیسې په دې ډمې باندې یا په دې میوزک کنسرنس کې الوځې نو دا کور ته ولېږه د خپلو بچو دپاره، د خپل مور او پلار دپاره، هغې دپاره یې خرچ کړه. دا چې کوم بهر تللي خلک دي، دا کوم بهر تللي ځوانان دي، نو دوی چې کله پیسې وګټي نو بیا دغه شانتې لکه زباني جمع خرچ واله ودونه مو کوي او زباني جمع خرچ واله د کروړونو روپو ګیمونه هم کوي، د کروړونو روپو ګاډي هم خلکو ته اخلي. د سوچ خبره خو دا ده چې د هغه خو د حالاتو نو د کروړونو ماته څه اندازه نه لګي او کیدای شي مونږ د هغه ججمنټ غلط کوو. نور احساس دا راته ووایه چې ستاسو خبره چې هغه تاسو ته پیسې را لېږلې نو څه پروف په ورسره تاسو ته هغه څه پروف وړاندې کړه چې تاسو ورپسې هلته حاجي صاحب مو لېږلو نو هغه خو به ورته نکاحنامه کم از کم کولي که نه، هغې نه هم انکاري شوی دی.
اس ور سره هم نشته، اسی بس په خوله باندې لګیا دی. او د صرف دې دا نه وایي مخکې چې دې د سره جنۍ وایس تاسو میسجونه را سره دي، بیا په دې خبره بیا یې دا خبره کوله چې ټیک دا نوره احساس نه وه، خو د نوره احساس ملګرې وه. نو زه درته وایم چې زما یوه ملګرې هم نشته. او زه یو خبره اډ کول غواړم، زمونږ چې په سوشل میډیا باندې څونه هم د یوټیوبران دي او فیسبوک پیج والا دي، دوله بس یو خبره پکاري چې کله دا خبره دي چې په ګرمه کې دو پسې زر زر دا څه خبرې پسې د ځان نه جوړي کی او څه هغه حقیقت او د حقیقت نه خبر نه وي، خو هغه دروغ او هغه رنګ ولا ډیر ورکی او زر زر به ویډیوز جوړ کی او خپل د لګو پیسو د پاره به د یوې تورسرې پسې خبرې کوي. نو زه هغو ته دا وایم چې ولې ستاسو په کور کې تورسرې نشته؟ نن سبا ګورئ په دنیا وځي، تاسو راشئ، تاسو د الک هغه خبر هغې سره هغه سیډ میوزک اډ کړي دي او د نوره احساس ظالمې او ته به خدای له څه جواب ورکې. نو زه دغه دو ته وایم چې نن سبا مینې نشته، دا اسې مینټل شوی دی، اسې په غلط فهمۍ کې دی. او تاسو راشئ، تاسو خبرې له زر رنګ ورکئ د لږو پیسو دپاره، ستاسو ضمیر دا خبره مني؟ دا زه یو خبره کول غواړم، دا وهاب سواتی صاحب بار بار دا میسج کوي، هغه وی چې میسجز کوي او ډیر میسجز را هغه وی چې تاسو روغه شوی دا، نو تاسو دې کې بیا ولې خبر تاسو روغه دې حواله سره روغه شوی دا یا څه خبرې پکې شوی، نو تاسو لږ کلیر کې مونږ ته هغه کس چې دی هغه خبرې نه اوري، ما ور سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو هغه خبره نه اوري، هغه هم خپل هغه جاهل وای، بلکې دغه مشران پسې روغې لتلیو، خو هغه ما ته چې زه ورته رور وایم نو ما ته چغې وباسي، وایي ما ته رور مه وایه. هغه د سره خبره اوري نه. دا حیات جی صاحب چې کوم دی دې چې ورپسې تاسو لېږلو نو هغه ته بیا د څه ووایي؟ هغوی ډیر پوهه راپوهه کو، خو ما د دغه کس دغلته ډیر معلومات کړي دي. دغه خلک د هغه باره کې وایي چې د دماغ او حالات لږ ټیک نه دي، دی کله کله په خپل مور او خور او خپل فیملی والا پسې هم کنځلې کوي. ښه جي ښه. ها نو هلو هلو جی جی आवाज درځي؟ جی جی دا خو پکې شاهنام خان دغه ملګری ډیر زیات میسیجز را روان دي، هغه وایي چې د دې دوانو ترمنځ د روغه شوې د هغې باوجود هم تاسو په دې باندې پروګرام کوئ، نو د روغې په حوالې سره ستاسو د چا سره خبرې اترې شوې وي؟ نور احساس زمونږ روغه نه ده شوې، ما پسې بس بند کو، فضول بکواسې کوو، کنځل ویلې کول، نو ما پسې فون بند کو. ما وی د دې زما په خیال خو نور احساس زما په خیال خو حیات جی صاحب چې دی نو هغه خو ډیر غټ سوشل ورکر دی او ډیر نر پښتون انسان دی، او ما غلی دلې په سعودي عرب کې بهر مسافر د پاره ډیر زیات کار کوي لګیا دي، او هغه ډیر تکړه انسان دی، ډیر نر پښتون دی، زه دا ډیر عزت کوم دړنه. حیات جی صاحب چې دینو چې هغه یو مسله کې ورشي نو هغه کوشش هم دی چې مسله حل شي، خو زما په خیال چې دی کې تاسو د خبرو ستوک نه جوړېدو کنه، لکه تاسو په کار دي چې بس حیات جی صاحب ورته ویلو چې را دا خو یو سرتور دی، بس ته خپل دماغي علاج وکړه، سي خو نه ده چې تاسو سره خبرې کوي او دا غینه هغه نور د غالي چې دا اوسو ګره د ما خبرو سره هغه ما سره رابطه وکړه، نو سبب هغه دی پسې نورې خبرې کوي، نورې به خبرې کوي. نو زه خو تاسو ته یو مشوره در کوم، په کار دا دی چې دې باندې مونږ به پکې هم تاسو متعلقه چې کوم پولیس ته، بلکې دا خو سایبر کرایم کیس ته ډایرکټ، ځکه چې دا سوشل میډیا باندې هغه تاسو ته دمکی درکې،
نو موږ هم دې سره FIA سره رابطه وکړو، تاسو راشه زموږ ټیم به پېښور تاسو سره لاړ شي او د خلاف په باقاعده یو ریپورت درج کړی شي، ځکه چې داسې خونه د چې یو سړی د راپاسي او د چا عزتونه دي دغه کوي او ما سره د چا اختلاف وي، زما نمبر هم شته، تاسو نمبر هم شته، د حنیف خان نمبر هم شته، د پښتو نورم شل طریقې دي کما چا سره بد کړی وي نو دا خونه د چې چا په سوشل میډیا باندې کینم او داغه حیا عزت هر سوالم. نو زما په خیال سوشل میډیا خو د دې لپاره نه د چې یاره مونږ د یو غلط میسج کنوي کوو، دا د یوازې د نور احساس خبر نه کنن نور احساس تر یو کس داسې قسم حرکت کوي او په دې باندې نور احساس چپ پاتې شو، د سړی ته سزا ملو نه شو، نو یقینو ساته چې سبا د چا څه پړ کې راځي نه هغه یو دغه ته بکینی او بس چې دا غړي سره راځي نو خبره کوي. بالکل دا خارې نه پرسان خو نه دي کنه، دا خو یو پکار دی چې لکه داسې قسم خلکو ته پراپر سزا ملو شي او چې کله دې ته سزا ملو شي نو بیا په معاشره کې بل څوک داسې قسم غلط حرکت یا داسې قسم خبره کولو نه مخکې سل پرې سوچ کوي چې یاره زه دا خبره کوم دا به سبب پروف کوم کو ساغوي چې ما سره د نور احساس کال. جی پلیز تاسو وایي پلیز. ما ویل زه خو به د خپل حق تپوس وکم کنه، د دې سي په بلها خلکو پسې رد بد وای کنځلې کوي بس جی. نو دا د یو عادت جوړ شوی دی په سوشل میډیا باندې د کنځلو کولو. زه تاسو ته یو خبره کول غواړم چې هغه په سوشل میډیا باندې نن سبا کې څوک ځان مشهورول غواړي نو دغه رد بد او دغه کنځلې او دغه ګډې وډې خبرې او بل هغه زما په خیال کې دي چې زه غلط یم. تاسو ټارګټ کړی ځکه چې تاسو په سوشل میډیا باندې خپل فینس فالوورز لرئ، نو نن حنیف یا شانام یا بل داسې XYZ یا دا چې کوم سو کالډ لکت نوم مې نه لو نو مې ځکه نه لو چې هغه ته په بوست ملويږي، نو موږ به داسې خلکو پذیرایی نه کوو، داسې خلکو پښپناهي به نه کوو، بلکې داسې خلک به موږ نیګلیکټ کوو. نو کوشش داسې پکار دی چې د شانام خان خبره چې کله تاسو حیات اجي صاحب سره خبره وکړه نو پکار دا و چې تاسو دا خبره حیات اجي صاحب پورې ساتلې وي او تاسو پکې خپل اثر رسوخ چې تاسو کوم حیات اجي صاحب پورې تاسو تر هغه ځای پورې ساتلې او دا غینه پس پکې تاسو خپل هغه سره ډایرکټ انټریکشن نو کړئ، دا به د دې د ذات لپاره شانام خان زما په نظر کې ډیره زیاته بهتره و. دا چې هغه سره خپل ډایرکټ شو اټس مین دیټ هغه ته دا دغه ملو شو ډاډ چیرې زه به دې په خبرې کوم کم از کم دا به ماته اقا شانتي پروتوکول مرا کوي، کله برانه مافیا نه غواړي، کله برا سره دروغ کول کوشش کوي، نو زما خو نور احساس ته نور داسې زموږ چې کوم تور سری دي یا نور داسې کم د سوشل میډیا سٹارز دي نو هغه ته پکار دا دي چې داسې خلک مکمل د سره نیګلیکټ کی او زیرو کې ورته ضرب ورکی، دې د هغه د خبرې جواب ورکي یا هغه سره دی خبرې طریقې نو هغه ته خو یو پلیټ فارم ملو شو او په اسانه باندې هغه بوست اپ کی دي شي، نو سبب هم دې دغه شانته د نورو خلکو کوم ته سٹار وي، نو دا داسې خلکو د پاره جی ما کوشش وکوم چې د لک پوه شي، ځکه چې زه د پرون نه خلکو ډیره زیاته تنګ کړم، زما د پرون نه خوب هم نه دی شوی، بل ما دا خبره اوس ځکه لایو برالو ما وی چې خلکو ته دا خبره کلیر شي چې نه زما د سره واده شوی دی، نه یې پیژنم، زما ورسره هیڅ قسمه تعلق نشته، دا د فیک اکاونټ ورسره ریلیشنو، زه د دې قصو نه یم خبر، دې خلکو ته زه خواست کوم چې ما متنګوي، زه د دې خبرې نه یم خبر، ځکه چې زه خلکو ډیره زیاته تنګ کړم وای دا څه چل دی او دا څه چل دی، نو زه وایم چې دې خلکو ته دا خبره کلیر شي چې داسې هیڅ قسمه هیڅ هم نشته، دا اسې یو ډرامه جوړه کړې ده دغه کس، زه نه پیژنم، یو ډرامه یې جوړه حنیف خان یو سوري جی ما سوري جی پلیز تاسو کټ کو ما حیات جی سے لایو اگست دے هغه خو دغه کیږي نه کو زم کدینه السلام علیکم جی سے جی وعلیکم السلام شرام خان صاحب خیر دی بالکل حیات جی سے منګه تاسو ځان سره لایو اگست ہے نور احساس هم دا حنیف خان هم د خماچو کې تاسو لایو ډیره پر واغشته چې تاسو د نور احساس دا کومه مسله راغلی دا
نو دې کې تاسو هغه کس سره ملوم شو او دا نور احساس والد صاحب دا غي فیملی چې دا غي وی چې لکه دا سړی مونږ پورې خندا کوي کنه نو دې حواله سره تاسو دې کې کوششونه وکړو نو مونږ وایو چې تاسو دې کې لګوای چې دې کې څه مسله شو څه کم ځای پورې خبر ورسېده یاره اصل کې شرام څنګه چې دا یو فیک آیډي باندې کوم نور احساس باندې کوم آیډي وا موږ په دغه کې یو مختلف تقریبا دا وایي چې ما سره درې نیوز او میسجونه دي کنه نو په تابل لګیو چې بس خبره دی لغاله چې هغه فیک آیډي و چې ګان انفالو کو زه تاسو کوشش کوم کو لایو راتلې شي زه تاسو لایو ولم دی کې جی یو منځ تاسو ته لینک درلېګم تاسو لایو راشه دی کې جی जी दमा आवाज दर्जी तासु था जी राजी जी तासु जी ता खबर तासु जारी हो साथे نو ما شانام خان ما دي خلکو ته وې چې زه د خپل حق تپوس کولای شم د چې مالک کمې دمکیانې راکای نو زه د دا وایم چې دا دمکیانې دی هغه چاله ورکه چې ستا د دمکیانو نه یریږي جی نو زه د وایم چې مهرباني وکړه تاسو پلیز سوري دا نتورک لکی شو راتلو دا ډرامه ختمه کوي او زه دې پیجونو والا ته وایم او دې یوټیوب والا ته وایم چې د الله د رضا دپاره که په کور کې یو خپله خور او موري او سلک شعور او عزت تر پکې نو زما دا ویډیوز ډیلیټ کړئ د چې دا کم دا بکواس خبرې کړي دي دا فضول خبرې کړي دي دا وایرل کیږي نورم وایرل کیږي اول ته بیا ماته د فیملی ایشو جوړیږي او تاسو ته خپته ده چې د سٹارټ نه زما د فیملی سره مسلې روانې دي او بیا ما ته مسلې دی جی تاسو خبره کړئ ډرامه بالکل ختم کی زه نور هیڅ هم نه وایم زه نه چې دا وایي چې دا ډرامه ختمه نو زه نه بیا اف آی ای ته زم نه پکاس کوم هیڅ هم نه کوم خو دا زه وایم چې دا ډرامه ختمه کا دا بس ته دا 3-4 ورځې دا ډرامه وچلوله او دا ورته وایم چې نن سبا نه مینه شته او نه عاشقي شته او نه څوک د چا خپلېږي او ته اول خپل ځان ته سوچ وکړه بیا ما ته سوچ وکړه چې دا دې څه وایي دې څه لګیا دی حیات جی سے موږ سره لایو راغو کو تاسو حیات جی سے مې تاسو کړئ رال جی السلام علیکم اجي صاحب حیات جی صاحب راغو غي السلام علیکم حنیف خان سال دې ستم خریدي الحمدلله جی اجي صاحب خیر تاسو صحت کړئ ډیر د الله کړه د شانام خان تاسو ته سلامونه یو اجي صاحب موږ تاسو ډیر زیات مشکور یو چې دومره په شورت مننه اجي صاحب موږ تاسو ډیر زیات مشکور یو چې دومره په شورت نوټیس باندې تاسو موږ ته رااله دا نور احساس دی مطلب کې تاسو د الک سره رابطه کړو او د الک خبره سوا الک سوي اصل کې صداقت کاری د الک په دې خبرو کې چې کنه حنیف خان د الک چې کوم دی یو ساده الک دی لکه د سیستم نه خبر نه دی ډیر ساده دی نو هغه جز چې کوم دی یو فیک آیډي باندې هغه استعمال شوی دی ٹھیک شو هغه آیډي د نور احساس نه و خدا پکې ډیر ډیپ کې تللی دی او ډیر لري پورې رسیدلی دی نو چې وختي او سره موږ رابطه وکړه بیا دا موږ یو ګروپ جوړ کو دا ګروپ ته موږ انټر کو نو هغه کې موږ د تویل جنن پس نه وې او بهرحال هغه نوري باغ ته رور و هغه چې کوم دی هغه با ویل چې نه ماته دغه مې خو بهرحال به نوري ته په اخر کې ویل چې ته ما خورې کنه نو مسافر دې نه پیږي دماغ کار نه کوي کدا خو خيار وې د بد خبرې نه کولې نو مو هډر حدا پورې پوي کو سړې
نو ان شاء الله خبره حل شوی و تقریبا ډیر حد پورې 99% حل و او بس به نور دا غلغنه لاړه وي تاسو خپل خبره دې سره وکړئ نو بس به زمونږ لګا دا غلطي چې نور سره به موږ رابطونه کړه چې موږ هغه سره خبره ډن کړه او خبره مو سره ټوله هغه کړه نو کې نادانه مو موږ سره او خبره موږ د سره حل کړي و او د باقاعده معافي وغوښتله ځکه چې دا بر اوس په یو لایو کال کې زه بیزه تکړه مو کنه نو ماته خبره کړې وي چې ته دغه مکو بیا ته مې ویل چې ځکه زه خو د خیر کار کوم او دا یو پردی تور سره ده نو چاته د حق نشته چې ته یو پردی تور سره وکنځي یا هغه ته چې کوم ته دمکینه ورکی یا دلته یو قانون دی او نظام دی هغه لاندې به ته وخت تیرې ده خو نه چې ته ځان فیمس کې خو بهر حال د غالب چې کوم دی دغه که د خپل ځان لپاره فیمس کېدو دغه خو به نه کوي خو دا لغونده کې بیمار دی روغ نه دی پوه شوې حاجی صاحب یو پوښتنه کولی شم جی او دا لایف جی نور تاسو تاسو کې نور احساس تاسو تاسو کې بیا زه تاسو الګ خو قلار شو نور بیا ویډیوز کوي یا نه خو زمونږ د سوشل میډیا چې سونه هم د یوټیوبرز دی او د پیجز دی کنه دو په خبري کوي مسلسل ویډیوز را روان دي نو ما غوښتل چې خلکو ته دا خبره لګ کلیر شي چې د څه قسمه هیڅ هم نشته نه هغه بالکل جی بالکل باقی حنیف خان د سعودي عرب مسله جی اوکے اجي صاحب زموږ په پاکستان کې الحمدلله خلک وی قانون نشته خو تر ډیر حد پرشته موږ د الحمدلله مطمئن یو دا شان زموږ ادارې لګیا دي خپل کار کوي او تاسو راته د دغه قانون وایي چې دغه قانون سوي چې دا په سوشل میډیا باندې ځکه چې دغه ډیر سټریکټ قانون دی هغه په هر څه باندې خپل هولډ ساتل دي که تاسو ګورئ نو واتس اپ هم دا په هولډ کې دی دغه شانتي انستګرام هم دغه هولډ کې دي دغه شانتي فیسبوک هم دغه په هولډ کې دي نو که فرض کړه علاقم د قشنګ لګي نو موږ تاسو نه زموږ چې تاسو د کوم مشرې د پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس یا نو داسې تاسو زموږ د دې چې مسلې راځي هغه کې تاسو یو کلیدي کردار ادا کوئ نو تاسو به زموږ په بیهاف باندې د نور احساس کیس دغه ځای کې سایبر کرایم وی یا نور داسې وی دغه ځای کې تاسو درج کول شئ دغه الګ خلاف دا بالکل چې دا الګ بیم نه منی کیږي دا بیم نه منی کیږي ځل الحمدلله د سفارت تورای سره مده ده کې ز سفارتخانه طرف نه مده ده کې د جوبیل نمائندګي زکوما الحمدلله دلته د چې څه قسمه مسله جوړه شوې ده الحمدلله منګه واره کړی ده او دا خو د سعودي عرب خو دومره سخت نظام دی چې چاته وایس میسج هم نشي کولای لکه دلته خو ډېر یو سخت قانون دی یو سخت سیستم دی لکه خو بهرحال چې زما څومره لکه ماته چې څومره معلومات چې حنیف خان دا لږ بیمار دی د ډېر ټیم شوی دی واته نه کال شوی دا کلی ته نه دی تللی او بس دا کم از کم 12 میاشتې 14 میاشتې استعمال شوی دی نو موږ ورته ویل چې ته چا استعمال کړې موږ لا آی ډي راولېګا موږ لا هغه نمبر راولېګا نو موږ نمبر راولېګا چې په کوم د پیسې لګري ټول کدا خزدا او کدا سړی دی د دې تاسو په منګل تکری کې وکړو تعالی موږ سړی معلوم کو کنه نو باقی زه د نورو والا تم او فیسبوک والا تم چې بس یو خبره وا او بس پرې د نور چې کوم دی دا نورم بچړی او دا غم بچړی نور لکه بس کلار شه دا تور سره دا ولې لکه بیزتی ولا کوي کنه پروفیشنل جرستی جی سے پتا سو ماشاءالله زمونږ ډېر زیات ګارانټي اله ان شاء الله سعودي عرب کې خوشاله دا یو د کهاري او پښتون سعودي عرب کې غلط حرکت کو یا غلط کار کو دلته صرف یو وایس میسج کول دی او دغه چې کوم دلته ور سند کول دی به نور به د علاج کوي ولا خجی خان جی صاحب تاسو یو ډېر خپل خبرو کا دی سوشل میډیا چې څومره الکان جنکيري چې تاسو ورته یو خاص یو درخواست کو چیرې دی خبر نه پقلار شي کنه پقلاریږي نو نور سره اختیار شته چې دی
باقاعده سایبر کرائم کې خپل اپیل یا خپل درخواست وړاندې کی او چې کوم انسان د دې خلاف لګیا دي دغه نمونه یې پکې نومینیټ کی دا فسانه خبره ده. بالکل اصل کې ما یو د دې یو هغه غونډه کې خبره کوم ظاهره ده خپه بنه شي. ما یو 2 میاشتې مخکې یو د سره رابطه وکم ملکتا سره د نوري دا نمبرینو غمال را سند کا نو ماته دا سړی غوسم شو ماته یاره زموږ خبره ډېر لري پورې تللی دا او دې کې ته کار مساته ټیک شو نو د دې لکه بس دا سړی دا سړی لکه پرس کا سړی وو که خزا نو دا کسي ډېر زیات منټلی ډیسټرب کړی دا غنن جړل ماته په چغو جړل خجی او هغه بل او دې ز په لایو کال کې زه به ته کړې ماته کنسل کړی دي ټیک شو دا غي به ما ته چې ز جی حیات جی سے تاسو چې د کسر ملو شو نو هغه لګ ستومانه دی په خپل خبره باندې مطلب هغه خفدي هغه چې کوم حرکت کړی دی نو پاګه هغه سم معافي غوسته چې بیا باندې کی داسې قسمه خبره وکړه کنه داسې حرکت یا دغه دوباره کوي داسې خبره خو نه شوې جی بالکل هغه به دغه خبره خو چې کوم د نوري غالبا نور هغه ټیم کې دغه نه وښه به بالکل زما خور دا زبدا دغه نو کوم مالکته چې چا تاسو سره دغه کړی دی موږ به هغه خلک معلوم کو دا غیله به موږ تاسو ته شو دی زما په خیال دی باندې یو بل سیشن هم کو او تر دې حد پورې اجي صاحب زما आवाज درځي تاسو ته جی راځي آو جی اوکے شنام صاحب څه تاسو کوي نو تاسو کې بیا به وایند اپ کو شنام خان که څه تاسو کوي نو اوکے چې وایند اپ کو ما دغه تاسو کولو چې لکه تاسو اجي صاحب د کسر ملو شو نو هغه ستومانه دی په خبرو باندې چې هغه سکړی دي لکه هغه سم معافي غوښتا یا فردر به بیا داسې کوي کنه دغه خبرې لا زړی په زړی هغه جنر منګ ریډی کړو هغه زما ته بجې راځم بیا کېده بز زما باقاعده پلای او کال کې زما فی غواړم د ټول خلکو نو د نوري ټول نه غواړم او مېس کې پکې نوري به یو لایو ویډیو کله د میسج وګورئ نور خو به راغلی لایو دغلا او دغه نه پس کوم د دا اوس به پکې دغه راغله نو اوس دغه به دوباره به هغه سره رابطه کوم چې هغه ته غلې شبجه سو شو به شوي ټیک ده سه موږ تاسو ډیر زیات مشکور یو چې سه بمدق لایو سیشن ک تاسو پاغي باندې وکړو او لایو چې څنګه کنځري کړی دی یا بدرت دی ویری دی نور ته ویری یا بلی تور سری ته ویری یا جرنالست ته ویری یا سوشل اکټیویست ته ویری دی نو دا وړي خپل خبره یو دغه خبره را پاسه ک بیا نور یا بل یو کس روچتیږي او د خبره ته هوا ورکې نو ګناګار به حق کسي بالکل جی بالکل اجي صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه نور احساس تاسو هم ډیره زیاته مننه شانام خان تاسو هم ډیره زیاته مننه ان شاء الله اوس خو د نت ورک څه پرابلم دی د دې د خبره موږ دا پروګرام زر وایند اپ کو او ان شاء الله بل سیشن په کو نو زموږ چې څومره کتون کې دی ناغي ته و دا وایو چې تاسو بالکل زموږ پتم اوسه ان شاء الله په دې ایشو کې به موږ خپل پیشرفت کو د حیات د شی ډیره زیاته مننه چې په سعودي عرب کې یا په KSA کې چې څومره ایشوز راځي او پاغي کې د موږ سره یو کلیدي کردار ادا کوي د الله د رضا لپاره بغیر د سلالچا ناجی صاحب تاسو د دولاسي سلام کو چې الله تاسو ته عمده شانت همت او طاقت او برکت درکړي او چې تاسو لکه دغه شانت زمونږ د پښتنو आवाज جوړيږي او زمونږ د پښتنو ترمنځ د روحي او د صلاح یو پول کردار ادا کوي ناجی صاحب الله دې د دې اجر درکړي موږ سره نور څه الفاظ نشته شانام خان تاسو ډیر زیاته مننه تاسو دابل پکې جی بل ملګری پکې سوکراله جی سواتی سے براغو کتا سواتی سے نصر تاسو کول غواړي سواتی سے هم یو 5 منټ د پاره کتا تاسو خبرې کول غواړي نو پلیز جیو کې خپل سایت سواتی سے ته سلام کوم حنیف خان تاسو خبرې نو کې جی پلیز السلام علیکم جی سواتی صاحب تاسو میسجونه خو سره وقتن ما قتل ډیر زیاته مننه فضل وهاب سواتی صاحب هر کله وایي جی تاسو السلام علیکم سلامونه نیکی هیله و احترامات او امید ده چې خوشاله وي په هر حال د نورا خورکی خبرې هم اوریدي او د دیغه ویډیوګانې مو هم کتلې وي خلاول دی خورکی ته زدا وایم چې
دا خو سوشل میډیا ده. تاسو په سوشل میډیا باندې کار کوئ نو داسې په بلها خبرې مخې ته راځي. نو اولنۍ خبره خدا ده چې تاسو دې خلکو له سلیپ مه ورکوئ، د دې خلکو د خبرې جواب مه ورکوئ. دویمه خبره حنیف بھائی دا ده چې زموږ د سوشل میډیا ډېر هغه اخرني حد ته رسېدلې ده. په دې کې د مشر د کشر هغه عزت ختم شوی دی، زموږ د تورسرو هغه عزت پکې ختم شوی دی. بل هغه د پښتو د کلتور د حیا د ننګ او د ناموس هغه هر څه د سوشل میډیا ختم کړي دي. نو زه خو بار په دې باندې په خپل پروګرامونو کوم د اویرنس لپاره. دا څومره زموږ چې کشران دي دوی تقریبا 9 سے 11 زما لایو پروګرامي روزانه تقریبا 3-4 سال نه بار زه دا یو خبره په دې کې کوم چې زموږ د دې پښتو ژبې هغه احترام چې کوم دی زموږ په خپل د کشرانو ختم کړو، روان دی، ختميږي. باقي تاسو د ادارو خبره وکړه نو ادارې په کومه خبره باندې د چانه تاسو وکړو. هر سړی راځي په اداره باندې ګوته چوتای تر اوسه پورې چاته پوسو نه کړو. که یو سړی لا سزا ورکړه شو حنیف بھائی بل بدا کار نه کوي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې یو سړی ځان په دې فیمس کوي، یو برا پاسي بل یو غنټه لا یو بو کې مسکوتن به د بل خور د بل مور د به عزت کی ځان لا به پیغه فالوور زیات کی، پیج به مخ کی بیا به د یوټیوب چینل ساس کی، بیا هغه پیسو تناسي لکه څنګه چې دی نورا خورکه وینا وکړه کنه چې زما ویډیوګانې خلک چلي او قسمه قسم خبرې ساونډونه دا وسره وراچي او خپل یوټیوب یا فیسبوک چې کوم دی دا په وړاندې کوي کنه. نو دغه شاندا سلسله چې کومه در روانه ده خو زموږ واکداران چې کوم دي حنیف بھائی هغه واکداران زموږ غلي دي. زموږ واکداران په دې باندې وګ نه ګرای په کار د چې دی خلکو خدا دا احساس کړی وای کنه چې دا کشران د دې فیسبوک د وجینا د دې یوټیوب د وجینا د دې ټیک ټاک د وجینا ډیر یو بل طرف ته روان دي. حنیف بھائی په خوده ډیر په معذرت سره او ډیر په ادب سره وایم چې د دې ټیک ټاک د وجینا د دې یوټیوب او د فیسبوک د وجینا د خپل تر زویم سره کوړته نشي پرې خو دی، خپل خورای او بچیم کوړته سره نشي پرې خو دی. دا حالات دغه طرف ته روان دي. زه وایم چې کم از کم حنیف بھائی تاسو هم دغه شان په دې باندې لږ سټرګل وکړئ. دغه شان د نورو مشرانو ته څومره سوشل میډیا چې اکټیویسټ دي زه دې ته وایم چې بجای که تاسو د فالوور د لپاره یا د دې سيزونو د لپاره لګئ نو لږ د خپل ژبې ته وګورئ، لږ د خپل کلتور ته وګورئ، لږ خپل حیا ننګ او ناموس ته وګورئ چې زمونږ د آینده نسل بیا زمونږ د پروګرامونو نه ګوري. هغه دا پروګرامونه ګوري چې اوان بھائی راغله دی هغه یا د بيدی ما پیساري په معذرت سره چې د ښه اکټینګ وکړو یا دا وکړو یا فضل وهاب سواتی سیب دا چل وکړو د سي اکټینګ وکړو غړای وکړه دغه وکړه نه. هر څه چې کوم دی هغه د خپل حد پورې خون کوي او په خپل حد کې په خپل دایره کې خون کوي. یو سړی به یو پیلډي دی، یو سړی به بلی بل تسپکاوي بل تسپک کاته دا سيزونه اوان بھائی زما چې ندی پکارو. بل زه تاسو ته درخواست کوم شانام بھائی خلاړو اغي تم ما چې کم از کم لګ د خپل کشرانو د تربيت چې کم دی دا لګ ټیک کول غواړي، دې ته لګ ریکوست کول غواړي. او بل واکداران چې زما څومره دین دي واکداران ته چې تاسو بزن غوګونه مراچوي واکدارانو کته شان تاسو غوګونه پزان راچوي لکه نن د نور احساس بي عزتي کیږي. سبا زما د خورم کې دی شي کنه، سبا د بل د خورم کې دی شي، سبا د بل د خورم کې دی شي کنه. اوس یو سړی په سعودي عرب کې ناس یالته په سعودي عرب کې باغه خ اي سي تناسي په 15 روپے کپسه دغه براوړو د پیپسینه په زټه صوباسیو دلته چې رچا سوک فیمسي پاغه پسې براباسي او کنزل بکې سپورستغه به وي ځان به فیمس کې په دې خبرو باندې په کار دا اوان بھائی زه خو وایم چې د دې خبرو مخنیوي وشي. ما په خپل په سعودي عرب کې